هند افغانستان ته راګرځېدل پیل کړي دي. هند افغانستان ته راګرځېدل پیل کړي دي. ایرو ایشیا ریویو نشریه په یوه مقاله کې لیکي چې هند په افغانستان کې د خپل ماموریت د پایلولو لیوالتیا لري چې په همدې لړ کې افغانستان ته بیرته راتګ ته ادامه ورکړې ده. دغه نشریه وایي هند په افغانستان کې خپلې ګټې لري چې د هغې لپاره غواړي په افغانستان کې حضور ولري، خو ترڅنګ یې د امریکا لارښوونې هم عملي کوي. په مطلب کې راځي چې هند هڅه کوي افغانستان د یوه ښه متحد په توګه په خپل څنګ کې ولري، څو په دې توګه له پاکستان او ځینو وسلوالو ډلو دوی ته متوجه خطر کابو کړی شي. سرچینه کاږي چې په ټوله کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو ډیپلوماتیک حضور د ټولو په ګټه دی او دلته پرمختګونو ته زمینه برابرولی شي. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.